जी कतुनको अस्सलाम वालेकुम मुंगे वक्त के द सफेद हयात खान कासिमी या शारजा د دې ډیره تراغلی وو د خوشاله موقع ده چې زمونږه ډیر دوا نامتو هنرمندان او شاعران چې هغه کې یو درد صاحب دی فضل وهاب درد صاحب او بل عزیز مانیروال غیتا کامی اتلان ایوارډ ورکولو باندې ملاویدو باندې دا په دې موقع باندې سفید حیات خان د ملګری راغون کړی دي مونږه د پښتو ټولنې متحده عرب امارات د سرپرست اعلی نزار خان مو سره ناشته د پښتو ټولنې متحده عرب امارات چیرمن سفید حیات خان سیکرټري منظور حیات خان او د ټول ملګری ناشته دي په دغه خوشاله کې د فضل وهاب درد او د عزیز مانیروال د کامی اتلان ایوارډ چې کوم حاصل کړی د هغې په خوشحالۍ کې دی نن دا بنډار را جوړه کړی دی دا ملګري را جمع کړي دي نو موږ د پښتو ټولنې نړیواله ټولنې مرکزي صدر محمد عابد خان او د هغې ټول ټیم د هغې ټولو ملګرو دا ډاډ ورکوو دا زموږ به کوشش وي چې د متحده عرب امارات نه زموږ دا ملګري د نزار خان او د سفید په مشرۍ کې چې څومره کولی شي د پښتو خدمت تاسو سره بس تاسو په دې منډه ترړه کې اوږه په اوږه ولاړي نو د سفید حیات خان ځای دی اول به د ټولنې چې کوم چیرمن دی سفید خان چې د چا په ځای کې د چا دا پروګرام را جوړ کړی دی هغه طرف ته ځو چې هغه د دې پروګرام حوالې سره یا د دې اتلانو د ایوارډ حوالې سره یو څو خبرې تاسو سره وکړي جی سفید السلام علیکم ټولو پښتنو ته چې دنیا په هر ګوټ کې پراته دي زما طرفه سلامونه او راتلونکو چې کوم زموږ مېلمانه دي هغوی ته هم ډېر په مینه باندې هرکلی وایم او زه د خپل طرفه فضل وهاب درد صاحب ته او عزیز مانیروال صاحب ته د نړیوالې پښتو ادبي ټولنې طرفه د کامی اتلان ایوارډ مبارکي ورکوم او امید لرم چې دا ټولنه به ټول عمر همدغه شان د پښتنو خدمت کړي د پښتنو چې کوم لوی نمونه دي د هغې د به توصیفي انداز کې هم دغه شان دغه ورکوي عزت ورکوي ډېره مهرباني ښه جي ډېره مننه دا و سفید خان چیرمن پښتو ټولنه نړیواله ټولنه هغې خبرې تاسو واورېدې دي په کومه خوشحالۍ کې راجمع شوي وو خو زما چې کوم اوپننګ و په هغې کې زما نه دا خبره یره شپه په معذرت سره چې موږ سره ډېر د متحده عرب امارات یو درې مهم شخصیات د پاکستان سوشل سنټر شارجه صدر چودري خالد حسین صاحب هغه ناست دی او زه به د ټولنې چې کوم ملګري دي یا پښتانه دي نو هغوی ته دا ووایم چې دا چودري صاحب خالد حسین چې دی زموږ د پښتو ټول پروګرامونو ته همیشه دی چې کوم دی نو سینه ډبولې ده او شارجه پاکستان سوشل سنټر شارجه چې کوم دی هغې همیشه د هغې دروازې د پښتنو د هر قسم پروګرامونو لپاره کلاو ساتلي دي او بله خبره ده د غټه خبره دا ده چې دی په خپله هم زمونږ کوم مشاعره وي زمونږ نور د پښتو پروګرام وي نن چې زمونږ کوم بنډار دی نو په ګنټو ګنټو باندې دی موږ برداشت کړي یو او زمونږ اگر چې په پښتو نه پوهېږي خو زمونږ پښتو دی اورېدلې ده او پښتو سره مینه کوي بعضې ټایم کې په سوشل میډیا باندې چې کمنټس کوي نو پښتو کمنټ پرې وکړي نو دغه هم زموږ لپاره ډېر اعزاز دی چې د پاکستان سوشل سنټر شارجه صدر خالد حسین چودري صاحب هغه موږ سره دلته کېناست دی ورسره دوه تکړه جرنلسټان د پی ټي وي سجاد خان او دغسې د سونو نیوز عمران یوسفزئی هغه موږ سره په دې خوشحالۍ په دې موقع باندې راجمع شوي دي چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر ہماری یہ تقریب جو ہے خوشی کا موقع ہے اس کو رونق بخشنے کی آپ کا بھی بہت شکریہ اور میں ساتھ ہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ بھائی جو یہاں پہ آپ پشتو ادب کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے بہت زبردست آپ کا اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے لوگوں کو اپنے اپنے جو کلچر ہیں جو اپنا اپنا ادب ہے اپنی زبان کا ادب ہے اس کو اسی طرح فروغ دینا چاہیے تو ہمارے سینٹر کے دروازے ہر ایک کے لیے اسپیشلی جو پختون ادب ہے یا اردو ادب ہے ہمیشہ کھلے ہوئے کوئی بھی لوگ آئیں وہاں پہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں اپنی زبان کا اپنے کلچر کا وہاں پہ اپنا متعارف کروا سکیں بہت بہت شکریہ چودھری صاحب عمران یوسفزئی د شانګلې سره تعلق ته ډېر دلته کې تکړه جرنلسټ دی هغوی ته اوس مایک ورکوو چې هغوی څه وایي د ننني پروګرام په حوالې سره عمران یوسفزئی ډېره مننه ټول بشرات دلته ناست دي او ټول نوښت وزه دا وایي زموږ کوم دوه ملګري چې دي
وهاب صاحب او عزیز صاحب ته مبارکي ورکوم د اواډ لپاره او بیا خاص کو د تنظیم مشرانو تم سره ناستي چوړي صاحب د اجازه ته ودوم چې داسې تنظیمونو ته ډېر زیات ضرورت دی په یو کې ولې امارات کې څنګه کوم په نن دور کې څنګه د سوشل میډیا دور ته چې کوم موږ په سوشل میډیا کې هر قسم کانټینټ ګورو خو هغه کانټینټ ته په ترتیب کې نه دی نو دا کوم د تنظیمونو چې دي دا به زما امید دی چې دا په دې باندې توجه ساتي او دا هیله لرم چې موږ هم چې څومره سپورټ چې دا به تاسو سره هر لیول باندې او څنګه چوري صاحب چې تاسو ځای پکاري هول کې تاسو خپل پروګرامونه کولای شئ نو داسې د میډیا هم د تاسو سره بلاسي او زه به تاسو سره یو ریکوست چې کانټینټ باندې خاص توجه پکار ده ولې په دنیا کې چې ښه کانټینټ نه ښه شی مخې ته ځي او زموږ د نوجوان نسل چې دغه دا ګوري او پکار ده چې موږ باندې کار وکړو او ستاسو شانتي مشران چې دي زما امید لرم چې تاسو به ډېر ښه کار کوئ. ډېره مننه عمران یوسفزی او زمونږ دلته متحده عرب امارات کې چې کله مونږ کینو نو دا د پاکستان دلته کې 1.8 میلیون 18 لک پاکستانیان دلته کې ژوند کوي چې هغې کې زیاته برخه د پښتنو ده خو بیا هم چې مونږ کوم ځای ته ډېرې ته پروګرام ته لاړ شو نو دغسې د پاکستان د ګډ ګلونه دا خو مونږ سره چې دلته کې ناست دی نو اټک سره تعلق دی دا خو بالکل زمونږ ګاونډي هم دی د پښتونخوا نو ډېر حق یې په مونږ باندې د سجاد خان مننه کوم اور سجاد صاحب آپ یہ دو الفاظ. जी सबसे पहले तो मैं सफेद खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और उसके बाद अजीज़ खान और वहाब खान को हमारे सब जितने भी दोस्त बैठे हैं उनको दिली मुबारकबाद भी है. उन्होंने इतना बड़ा अवार्ड एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा अवार्ड है और इसी तरीके से काम करते रहे और आपका लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. ये एक नौजवान नस्ल के लिए भी मैसेज है. आपसे ये भी दरख्वास्त है कि नौजवानों को भी लेके आएँ ताकि ये सारा जितना भी शायरी है अदब है उसे नौजवानों का भी होना बहुत ज़रूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब. د سرپرستي اعلان مخکې کتونکو زموږ د پښتو نړیواله پښتو ټولنې چې کوم دلته کې جنرال سیکرټري دی منظور حیات صاحب هغې طرف ته ځو د هغې نه به وایي چې تاسو یو دوه شعرونه پکې وویل هغه به هم ډېر زیات خوندونکي موقع مناسبت سره. एडिट व्हाइट इज मसला वो कुछ तैयार हो जाए No, यार नहीं गया वो एक शेर है एडिट किया इस बार में एडिट कर लेंगे. हाँ इसको कुछ वो करेंगे स्पेशल इफेक्ट्स म्यूजिक डालेंगे. हाँ शायद ये खिलाई तो शायद تاسو د راتګ ډېره ډېره مننه او خپل واب درد صاحب ته او عزیز مانیروال صاحب ته مونږ د نړیوالې پښتو ټولنې عرب امارات د طرفه هغوی ته مبارکۍ ورکړو او عابد خان ته د دې هغوی په کوششونو باندې هم ډېر مبارکۍ چې هغوی دومره ستړي کړي دومره منډې وهي د پښتو ادب دپاره او ستاسو بیا ډېره ډېره مننه د راتګ او زموږ د دې محفل ښایسته کولو لپاره. او تاسو د شعر غوښتنه وکړه نو ما سره خو دومره معیاري شعرونه نشته خو دا دوه شعره چې د چا کیسې هسې بس خبرې د چا کتاب یوه خبره وي محبت یا د نفرت امتحان منظوره جنګ جوړ شي په نه خبره. او دا دوه شعره نور چې اکثر زموږ شاعري خو د مسافرۍ سره تړلي ایثار نشو تر سهاره مازدیګر ځي جوړېدغه سړی دلته نه په شعر ځي او څه بېسا وجود وړي روان وي څوک چې کله د خپل کور مسافر ځي. ډېره مننه. دا 1 کروڑ پاکستانی مسافر چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې آباد دي او خصوصا هغه 18 لکه پاکستانیان چې کوم په متحده عرب امارات کې آباد دي هغوی ته د داخلي شعرونه ډالۍ وي. د پروګرام په آخر کې ستاسو ډېر ټایم نه اخلم خو د پښتو ټولنې متحده عرب امارات سرپرست اعلی نزار خان او قریش خان دا یو داسې کورنۍ ده یو داسې شخصیت دي چې د پښتو دپاره که موږ وګورو تېرو 10 کالو کې تقریبا دی ډېر زیات چې کوم دی نو کړان کړی دی ډېره ستړې کړې ده
کدلته کې زموږ ادیبان شاعران راغلي دي که هنرمندان راغلي دي هغه ټول چې کوم دی نو دوی تقریبا سپورټ کړي دي او ډېر زیات د دوی نه د پښتو ژبې چې څوک خدمت کوي هغه خلک د دوی نه خوشحاله ځي نو د پښتو نړیواله پښتو ټولنه متحد عرب امارات سرپرست اعلی نزار خان ډاګیوال. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول په توګه د چودھری صاحب د عمران بھائی او د سجاد خان ډېره مننه کوم چې لکه دغه خبره چې زموږ لپاره ډېر تکلیف وکړو راغله د پښتو ادب دپاره او د سرپرست اعلی په حیث باندې زه پاکستان کې چې کوم زموږ ټیم دی د ټولو شکریا ادا کوم او عزیز مانیروال صاحب ته فضلوال درد صاحب ته ډېره مبارکباد وایم او زما په خیال چې دا غونډې دا محفلونه دا راتګ یو بل سره شر او بد نزدېکت د دې خبرې ثبوت دی چې پښتانه کې سټنګ نشته، پښتانه ژوندي دي، پښتانه کې ساګانې شته. الله پاک د ټول پښتانه همیشه ښه د باد او خوشحاله ساتي. په دې شعر سره چې د اوښ کولیکه چې د چا په ننګي لاړه شي، د اوښ کولیکه چې د چا په ننګي لاړه شي، لکه تیره توره مې نیغه په زړګي لاړه شي او بې مینې ژوند راته داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي د مالک لکې خانې لاړه شي. کتونکو دا و د متحد عرب امارات د ټولنې سرپرست اعلی نزار خان ډاګیوال زموږ د ملګرو خبرې تاسو واورېدې. یو ځل بیا زه عزیز مانیروال او فضلوال درد صاحب ته ډېر زیات مبارکباد وایم او زموږ د ټول نړیوالې ټولنې مرکزي صدر محمد عابد خان د هغوی چې کوم ملګري دي ورسره څنګ په څنګ دي، سلیم لالا دی، ډاکټر صمد زموږ ملګری زموږ کلیوال هغوی ته او دغه ټولو ته دا ډاډ ورکوو چې د متحد عرب امارات چې کوم پښتانه هغه به همیشه تاسو سره اوږه په اوږه څنګ په څنګ ولاړ وي او د پښتو د خدمت ته به یې ځان چمتو کړی وي. کتونکو تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان.